خانشین ولسوالۍ کې 2 تنه د مسو قاچاق کوونکي نیول سوي. تېره ورځ د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ کې یو بنس غټ موټر چې د مسو څخه بار وو د 2 قاچاق کوونکو سره ونیول سو. یادو کسانو چې غوښتل یاد موټر د خانشین له لارې بهر هېواد ته داخل کړي د امنیتي ځواکونو له لوري نیول سوي. هیواد کې د غیر معیاري سرو زرو پر پلور بندیز ولګید. د امر بالمعروف وزارت ټولو زرګرانو او د سرو زرو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې باید معیاري طلا جوړه او پر معیار برابره بازار ته وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزارت وايي په تیر یو کال کې د انسان تښتونکو له منګولو 44 تنه آزاد سوي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر مسؤلین وايي چې په تیر یو کال کې د انسان تښتونکو له منګولو 44 تنه آزاد سوي او په یاده موده کې 14 انسان تښتونکي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي او 190 تنه نور نیول سوي دي. د جلال آباد ښار په سراج الامارات بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره سوه. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وايي نارنج ګل مشاعره کې د هیواد له بېلابېلو سیمو او کوزي پښتونخوا شاعران رابلل سوي دي. په دغه میله کې انځوریز نندارتون جوړ سوی چې د کلتور او دودونو سربیره پکښې د سولې په تړاو لسګونه انځورونه ایښودل سوي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري کابل کې یو روغتون ته د سوري زړه په ناروغۍ اخته 18 ماشومان د عملیات او درملنې لپاره ور وپېژندل سول. مسؤلین وايي په تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې د افغاني سرې میاشتې له لوري کابل کې بېلابېلو روغتونونو ته 261 د سوري زړه ناروغ ماشومان ور پېژندل سوي دي.